زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام ستاسو اواز سره زه ستاسو کوربه شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله به په ملک د ملک نه بهر یې د دنیا په هر ګوټ کې قدرمندو کتونکو تېره ورځ امید لرم چې ټولو کتونکو به کتلی موږ یو پروګرام وکړو د صحت حوالې سره د ډاکټر صاحب نه او ماشاءالله هغه ډېر زیات خلکو وکتو په بېلابېله ملکونو په بېلابېله سیمو کې موږ ته فیډبیک د هغې ډېر زبردست راغلی. نو ما د ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه، ما ولې نه چې دا د پروګرامونو دا یو لړۍ جوړه کړو او دا دوامداره ولرو دغه شان. نو د دې نه به خلکو ته یو ډېر ښه ریلیف او یو ډېر مطلب ښه تاثرات لاړ شي. په دغه سلسله کې راغلي یو ځل بیا د ډاکټر صاحب سره. ډاکټر صاحب په نننۍ خپرونه کې ته هرکلی ویم او څه به ویل غواړو جي؟ ډېره مننه جي چې تاسو راغلی او خپل وخت مو قیمتي خراب کو او موږ له مو وخت خراب کو، بیا یو ځل مننه کوم. او دا خبره صحیح خبره ده، روغه خبره ده، ځکه چې خامخا خلک په موبایل باندې مختلف ویډیوز ګوري، نو که د صحت حوالې سره ویډیوز دوی وګوري او دوی با خبر شي نو دا به دوی د صحت لپاره ښه خبره وي. او ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو لکه ماته مطلب آپ د کیمرا وی چې مطلب په هر زبان کې چې کوم دی نو دغه جوړیږي کنه؟ جی بالکل. او دا خبر هم دا چې لکه په یوټیوب باندې یا په نیټ باندې په هر زبان کې د میډیکل مطابق چې کوم دی یا د بیمارو مطابق مختلف ویډیوز موجود دي. جی جی. خو د پښتو په ژبه پکې زه وایم ان شاء الله د دې خبرې کمې دي چې یاره د پښتو ژبه کې داسې څه ویډیوز ډېر کم به میلاویږي چې هغه د صحت مطابق وي او په هغې کې د صحت متعلق داسې خبرې کېږي چې زیاتتر زموږ پښتانه وروڼه چې دي نو هغه خو په نورو ژبو باندې کم کوس پوهېږي. نو که په دې خپله مورنۍ ژبه کې دوی د صحت اګاهي دوی ته وشي نو انشاءالله دوی به ډېر فایدهمند شي د دې سره. جی بالکل ډېر ښه خبره وکړه ډاکټر صاحب تاسو. دغه شان ډاکټر صاحب مونږ کو خبرو د انسان په وجود باندې بحث کوو، د هغې په مسلو باندې بحث کوو، په بیمارو باندې بحث کوو، نو هغه لا تعداد د هغې خو څه حساب نشته. خو زه غواړم دا ډاکټر صاحب چې مونږ سپیسیفیک روزانه په یو ټاپک یو مسله رانیسو او د هغې په یو ټاپک باندې تاسو نه چې کوم دی ستاسو ګټورې خبرې کتونکو ته وررسو. ډاکټر صاحب نن چونکې زما ذهن ته دا راغله ما ویل د سر په درد باندې به خبرې وکړو، هیډیک چې څه ته ویلی شي. مطلب د سر درد د دې ډاکټر صاحب د دې وجوهات څه وي، دا راځي ولې او خاص وجې د سر د درد څه کېدلی شي جي؟ اصل کې د سر درد چې کوم دی نو دا د نورو بیمارو یو ساین دی. جی اکثر د معدې مرض دوی ته یا نور څه بېخوابي ورته یا ورته د نور څه داسې انیمیا ورته یا بلډ پریشر وي یا بلډ پریشر کمېده زیاتېده چې دي نو دا د هیډیک یا د سر درد چې کوم دی وجه جوړېدی شي. ځکه چې د معدې د کانسټیپیشن یعنی د قبض چې ورته وایي د معده سخته چلیږي د بعضې کسانو نو د دې سره به دته هیډیک راځي، د سر درد به دته راځي. یا بلډ پریشر های دی د خپل میډیسن هم خوري یا دنه قضا کېږي یا ورته داسې نور څه راځي د هغې د وجې به هم دته هیډیک راځي. یا د دوی هیډ انجري هم راتلی شي، د سر باندې چوټ خوړلی دی او د هغې وخت شوی دی. بعضې وخت هغه دردونه ان ټایم راشي، بعضې وخت هغه څه وخت د ایج مطابق لکه هغې وخت کې هغه ته نه راځي، وروسته هغه ته بیا راشي یاره چې بس زما دا سر خو مخکې داسې لرګي باندې لګېدلی او کاڼي باندې لګېدلی او راپرېوتي نو دغه هیډ انجري سره د ده ته هیډیک راتلی شي. نو دا ټول وجوهات د دې خبرې جوړیږي چې لکه ده ته سر درد راشي. ډاکټر صاحب بیا که مونږ په اقسامو باندې خبرې وکړو، مطلب د سر درد مختلف قسمه اقسام وي. مطلب یو چې کوم دی ډاکټر صاحب تاسو سوچ کړی نو یو خو هسې وچ درد دی، انسان هر ټایم وایي یاره په سر مې درد دی درد دی، خو د هغې د وجوهاتو څنګه چې تاسو وایي ستاسو خبرو نه مطلب ظاهره شوله چې د هغې پته نه وي. دویم وخت د پخوا نه ډاکټر صاحب بل یو دغه هم را روان دی، نیم سیری درد ورته ویلی شي، انګلیش کې ورته مایګرین آی تھنک. نو مطلب داسې ډاکټر صاحب په اقسامو باندې هم لږ شان دغه وکړو، دا وجوهات څه دي، اقسام یې څه دي او دی د سر درد خو دا ټول سر درد دی او دا په هغې کې راځي. خو ځینې درد داسې چې هغه سیویر دي
لکه کلسټر پین دی هغه دته سیویر پین راځي. زیات خلک اوس په دې په انجکشن عادت دی چې انجکشن یې نه کړي د هغې پورې د سر درد ځي نه. یا دا تاسو میګرین خبره وکړله چې دا کم دا سیسی ورته ویلی شي یا نیمسیرې ورته ویلی شي، نو دا زیات خلکو ته وي. خو د دې عام درد او د نیمسیري بیا فرق دا دی چې د یو خاص ټایم معلومي، یعنی دا به په یو خاص ټایم راځي او په خاص ټایم باندې وځي. لکه سار راغی، سار نور خطو سره دی راغی، بیا دغسې مازدیګر نور خطو سره دوی ته راځي. نو زیات خلک د دې دپاره دمونه هم کوي، لکه یو ځکه چې دا هیډیک چې کوم دی دا میګرین، نو دا ډېر قبل مسیح سب تاریخ یادېږي چې د هغې نه مخکې د خلکو په کنسپټ کې دا و چې داسې نیم سیرې دا نیم سر او یا نیم سر ته داسې درد دې طرف ته یي، رایټ لیفټ سایډ ته یا رایټ سایډ ته یا بیک سایډ ته، نو دا په اقسامو کې د دې راتلی شي. صحیح دی. ډاکټر صاحب بیا کو مونږ مطلب دریم نمبر کوېسچن زما دا دی، مطلب کو د دې علاج په هوموپیتیک کې د دې کامیاب علاج ته هسې خو د دې مطلب خلک ایلوپیتیک او دا چې کوم دی په دې باندې مکمل ناکام لري، ځکه لاړ شي مطلب علاج وکړي هغه میډیسن استعمال یې هغې پورې خو سیټي، خو چې هغه میډیسن پرېږدي ډاکټر صاحب دوباره هغه ته هماغه شان سټارټ شي. نو هوموپیتیک کې د دې علاج شته؟ بالکل په هوموپیتیک کې د دې فوري علاج شته دی. یعنی که دا میګرین دی او که هیډیک دی، که کلسټر پین دی او که هغه د بېخوابۍ سره دی یا د انجري هیډیک پین دی، هیډ پین دی، نو انشاءالله د دې ټولو په دې کې هوموپیتیک کې علاج شته دی. او په انګریزي کې هم خلک انګلیش اکثر پیناډال خوري یا کونسټان فورټ خوري یا نور داسې هغه وختي ته ورکار کوي. بل دا چې معده کې مسایل پیدا کیدی شي، خو د دې دا فوري حل نه دی لکه چې یاره پیناډال وخوري شي. کوالیفاید ډاکټر سره کنسلټیشن کول پکار دی چې د هیډیک کازې څه دي، وجوهات یې څه دي، او د هغې مطابق بیا د هغې ټریټمنټ کول پکار دی. جی. او ډاکټر صاحب د دې چې کوم دی نو مطلب احتیاطي تدابیر مطلب کوم دا پرابلم لري، سر درد کو نیم سیرې دی، مطلب کو داسې چا هسې وچ درد په پښتو کې به ورته مونږ وایو که راځي، د دې احتیاطي تدابیر لږ څه دي؟ احتیاطي بس چې هیډیک راځي، لکه اوس داسې پیشنټ سي هغې ته په هفته کې یا میاشت کې یو ځل هیډیک راځي، نو کیدای شي د هغه د خوب نه پوره کولو وجې یا یې داسې څه مشقت کړي یا نور څه داسې په ګاډي کې سفر کړي او دته هیډیک راځي او دې هغه وختي علاج وکړي، دې سره دې ښه شو، نو دا خو صحیح خبره ده. خو اوس داسې پیشنټ سي چې هغه ته په میاشت کې 2-3 پیرې پرماننټ راځي یا په هفته کې ورته ورځ 2 پیرې خامخا دته هیډیک، نو دوی له پکار دي چې بیا د باقاعده چیک اپ وکړي د دې هیډیک، بیا دې لپاره سیټي سکین دی، سیټي سکین دی وکړي چې یاره زما هیډیک راځي چې څه وجوهات دي که نه، نو که دې دا پراپر بیا به د علاج پراپر وشي. لکه انویسټیګیشن نه بعد به د علاج په دې کېږي چې دغه چې کوم مسله دا به راوځي د دې سیټي سکین سره. نو زه دا ویل غواړم دغه کسانو ته چې که فرض که داسې هیډیک وي د دوی چې نه ختمېدونکي، هفته کې 1 پیره 2 پیرې راځي، بیا په میاشت کې 4-5 پیرې داسې او سیویر پیني د ځانه خاص کر سټارټ اخلي، دې ځایونو ته راکوزېږي، داسې راځي، بیا د سترګو باندې ودرېږي، نو دوی له پکار دي چې د دې باقاعده چیک اپ وکړي او د دې بیا د هغې ټریټمنټ وشي، انویسټیګیټ شي. چې انویسټیګیټ شي نو انشاءالله علاج به بیا د دې ممکن دی. انشاءالله په هوموپیتیک کې خو پراپر علاج دی او 100% علاج دی، او که بیا ایلوپیتیک لځي نو هغه وجه به معلومه وي که نه. جی جی زیاته مننه ډاکټر صاحب، شکریه ستاسو د خپل قیمتي وخت نه موږ له وخت راوویستلو. جی قدرمند اوریدونکو دغه پروګرام تاسو واورېدلو. په تیر پروګرام کې چې کوم دی ډېرو کسانو د اډرس تپوس کړی چې ستاسو اډرس وغیره، نو جناب زمونږ د کلینیک اډرس دی حمزه هوموپیتیک، زیشان رضا مارکیټ، بدرګه، ملاکنډ ایجنسی. تاسو چې کوم دی کوم هغه مایوسه مریضان چې د دنیا ګرځېدلي وي، ریلیف ورته نه وي میلاو شوی، یو ځل ضرور راشئ خپل چیک اپ وکړئ د ډاکټر صاحب نه. انشاءالله
ضرور به د دې ځای نه چې کوم دی نو خوشحاله او پر امیده ځئ کې به چې کوم دی ستاسو علاج وکړي ډاکټر صاحب او تاسو ته به چې کوم دی یو بهترین شفا میلاو شي انشاءالله. ورکوئ خپل ورور شهزاد خان ته د دعای سره اجازت. چرته چې مو صحیح خاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.